ارزخت لري پزړونو کې ژوند دلو پری آباد دی هیواد دی. د لاسو ښوونیزو مرکزونو 13 تنه ښوونکي له یو میاشتنیو زده کړو چې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې وي پیښو ته د رسیدو او دفاعي ریاست په ښوونیز مرکز کې بشپړ کړي. په همدې موخه جوړه شوې غونډه چې د میلمنو په ګډون پکې د یاد ریاست مسؤلینو ګډون کړی و ویناوې وشوې. پیښو ته د رسیدو او دفاعي ریاست ښوونیز مرکز قومندان مولوي شیر علي د هیواد په کچه د یاد مرکز ښوونیز بهیر او لاسته راوړنو په اړه وویل. ډیر خوشاله یم نن د دغه مرکز د خپلو مسلکي او فني او تخنیکي استادانو د فراغت په غونډه کې ستاسو په حضور یو څو خبرې کوم. د 1401 کال د تعلیمي پلان او د تطبیق په مخه د اطفائي او د پیښو ته د رسیدګۍ ارګان د پرسونل د ظرفیت د لوړونې لپاره په یاد مرکز کې 4 دوري کورسونه تدویر شوي چې په یادو درسونو کې د دغه ادارې شاوخوا 150 تنه پرسونل تخنیکی او فني او مسلکي زده کړې کړي او د تصدیق پاڼې له ویش وروسته د دغه مرکز له لوري بیرته خپلو قطاعاتو او اړوندو برخو ته معرفي او لیږل شوي دي. د همدې ریاست لوی رئیس مولوي حافظ نورالله انصار د کورس له ښوونکو د مننې ترڅنګ هیوادوالو ته د لا ښو چوپړتیاو د وړاندې کولو ډاډ ورکړ. هدف برگزاری مراسم امروزی کورس اختصاصی استادان یعنی 10 مراکز تعلیمی به شمول 4 زون کشور که ما داریم در بخش مدیریت بحران طبق پلان 80 وزارت امور داخلی کشور امروز تدویر گردیده. ما متشکریم استادای سابقه مثل نقشبندی صاحب یا دیگه استادای بزرگوارایی که در همینجا مهنت کردن، زحمت کردن، اولادای خود را تربیت کردن، به مردم یک شخصیت‌های مسلکی را به جامعه تقدیم کردن. ما از اونها نیز متشکر هستیم. په پای کې غونډه ګډونوالو ته د تصدیق پاڼو پیش پای ته ورسید. افغانستان اسلامي امارت لپاره خدمت کوي.